واده دی او د واده ړومبی شپه ده الله اکبر کو د کټه ودانګل ناوی رونی ورستون چرتا ورته او بیبي په یو زړه کې دوه محبت نزایږي یا به تا سره محبت کوما او یا محمد رسول الله سره خوب می ولید چې زما محبوب په وینو باندې رنگ د احد په میدان کې پروت ناوی ورته وی جو حنزله ما خو برنا کې لیدلم له د واده ړومبی شپه دې ده سمله د الله بنده په ژوند کې دا شپه ډېره د خوند او د مزې سمله ورته یې ونه وی والله کټینګېدی شمه اناوی ورته وی چې ما خو په رڼا کې لیدلم نه نو که ته لاړې ولته شهید شوی نو زه به د قیامت په ورځ څنګه پیژنم چې دا زما خاوند نو حضرت حنزله لستوڼې وشلولو لستوڼې وشلولو ویل بیبي وګوره د قیامت په ورځ د محمد رسول الله د نشان لاندې چې د چا لستوڼې شلېدلې وي دا به ستا خاوند وي او منډې لاړو جنگ شروع کړ چې جنگ شروع کړ حنزله مو لګېدو انا لله و انا الیه حضور علیہ السلام حکم وکړو چې د احد شهیدان غسل مه ورکوئ خپلو کپړو کې دفن جبریل راغی وی یا رسول الله حنزله ړومبی شپه د واده وه د کوره چې راتلو غسل یې نه و کړی نو ما ته الله حکم کړی چې حنزله له به ملایکې غسل ورکوي اوس حدیث کې راځي د حنزله نوم چې محدثین ذکر کوي نو حنزله غسیل الملائکه هغه حنزله چې ملائکو ولا غسل ورکړی عزیزانو د عشق دا مقام دی چې په عشق کې قربان شي ملائک بستا غسل کولو لرازي او عاشقی لنډ غوندې تعریف دی لنډ حضرت ابو هريره عاشق په تمام روایت د حدیث کې د ابو هريره نه زیات روایت چانه نه دي منقول ولی ځکه چې لیونی روټه جامې اوبه نه خوراک سکاک دې څه دی د خدای بنده زما خوراک تمام تن میں د رنجو پسې روړوي تمام تن میں د رنجو پسې روړوي خو په ما د تورو سترګو یو نظر وي زما خوراک د سترو سترګو یو نظر دی بس چې راته وګوري موړم شم تندم لاړه شي لباس بستار څخه خوراک زما دا شوق می دا دی چې زما سینه او د محمد رسول الله حدیث په لیکل کېدل سترګو می د چهره انور ته کتلې د په خوا کې اوسېدلې دا مې شو عزیزانو واورئ او په کلاو غوږونو واورئ سنیان منیان نشتا سنی توب تاسو پیژنئ نه سنی څه پیژنئ ماما سنی توب یو کلی کې مې تقریر کولو 2 غنټې تېرې شو ما لکه څه پوه شوې ویل لږ خوب راغلی او که بیا دې مهرباني وکړه مادي ته اوسه سنی څه نه په سنی او نه په منی نہ پیجن بس بھائی نماز آمدائی وہ نماز دا کے پوچھنے ساڑھے نانے دے وقت دا کوجا پڑھیا گھر کوجا پڑھیا ہے او مسلح بھی پڑھیا گھر تو او میں نہیں جاندہ ایدیاں باریکانو کوجا نماز مسلح پڑھیا گھر تسا
مونځ تاسو پوهېږئ نه دعوې سره درته وایم چې د مونځ غرض تر اوسه مونځګزارو نه دی پېژندلی د اسلام غرض تر اوسه پورې مسلمانانو نه دی پېژندلی او کوم سړی چې د شي غایه او غرض نه پېژني په هغې فایده نه مرتب کېږي بلکل جنازې غرض څه دی هغه ورځ مې یو لوی بزرګ ته وویل ما په ایمان یې جنازې خو د ډېرې کړي ویل او مال دې ځای کې د نری غوندې درد پیدا شوی چې د مړي سره به بېګاله څه چل کېږي ویل نه ویلي مې دي چې خدای هغې بخي مال دې ځای د درد کړی دی که نه درد خو یې نه دی کړی ما جنازه نه ده شوې ورکوي دغه امامان الله چې دې ځای د نری غوندې درد کړی دی خدای هم بې خو نه به زه غر کړي غر کړه دا چا چې دا جنازې مونږ کوو دا لا غر کړي دا بله ورځ غیبي جنازې چې کوي دعا وکړئ خدای یې مخې جنت وکړي دا قسم په خدای چې ټول فراډ دوکه وه په ایمان درته یم چې زباني جمع خرج تاسو پوه قسم په زه خو صفا خبره هغه جنازې لازم چې دا ځای مې ورسره نری درد وکړي چې دې ځای مې نری درد نه کړی ورځم هم نه که لاړ شم نیت یې نه تړم دې ځای د درد نه کو دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے اسلام غرض تاسو نه پېژنئ اسلام څه ته وایي اسلام څه معنا شیعاګان ځان ته مومنان وایي مالکه مومن څه ته وایي مومن معنا امن دینے والا امن دینے والا مومن دی ته وایي بل امن ورکول مومن دا معنا اسلام څه معنا گردن نهادن من احکام الله تعالی ورسوله د خدای او د رسول حکم ته گردن نهاد کېدل ایمان څه ته وایي وای طالبان یې تاسو لکه ها طالبان ته طالبي وای ایمان څه ته وایي شرم پکار دی ایمان نه پیژني اسلام نه پیژني د بازګل کوته کې شیطانت له خو خطه کړی بجلیګر مولا باندې ډس کولو پراپګانډې له خو خطه کړی په تاسو به ډس کېږي په ما به نه کېږي جنازې به م کوم ټول به مردارېږئ انشاءالله العزیز ما څه کار دی ما د پاکستان د ټولو صدرانو پسې دعاګانې وکړې ضیاءالله هم لارو خدای دې وبخي زه د ضیاءالله لوی برخلاف وم په دې جومات کې مې په دوو ټکو یې برخلاف وم اقتدار مې ته نه و دا مې ورته وی چې د اسلام نوم چغې مه وه دا چغې مه وه بل دا چې ملا پسې دا د سود د زکات پیسې مه ګرځوه ملیان راته خسیان کوه ما دا دوه ټکي چې مړ شو په ایمان درته وایم چې ټوله ورځ ورپسې دړنه خپوم دړنه زمونږ ټول اختلافات ورسره ختم شي الله دې ورته معافي وکړي سره د ټولو ملګرو څومره چې په دې جاز کې کړی شوي دي خدای دې ټولو بخي حدیث کې راځي اذکروا محاسن موتاکم د مړو نیک خصلتونه یادوئ چې سړی مړ شي مړي پسې به بد نه وی دا شرن ناجیز دي زما په خبره پوهېږي خبره لاړه خدای پوهېږه او کار یې پوهېږه اوس سوال د ملک دی سوال د ملک د بقا او د سالمیت دی عزیزانو شیعو ته م ووایئ سنیانو ته م ویم نور فرقو ته م ویم که پاکستان و تا او زه به سره د دلایلو جنګ م وکړو که پاکستان نه و زمونږ ملک نه و نه به سني وي او نه به شیعي زما عزیزانو دعا کوئ چې خدای دا ملک باقي پاتې کړي خبره د ملک د سالمیت او د بقا ده مونږ د ملک دشمنان نه یو علماء دیوبند اول هغه خلق دی چې پاکستان جوړ شو مولانا حسین احمد مدني نه تپوس شو هغه ووی چې جوړ شو نو دعا ورته وکړئ چې الله یې سالم لري اوس او الله یې تر کافي مودې پورې وچلوي دا د مولانا مدني الفاظ تاسو خیال راغی
نو عرض مې دا و عزیزانو چې سوال دلته د ملک د بقا او د سالمیت دی، سوال د چا شخص پورې نه دی. ضیاءالحق کلارو دعا وکړي چې الله یو صحیح نماینده د هغه په ځای موږ ته را پیدا کړي چې د دې ملک قانون قرآن کړي. ما ته وګورئ تر هغې بیا پرېږدو نه که فوجیان وي او که غیر فوجیان وي چې تر څو پورې د دې پاکستان قانون هم قرآن کړی تیار یې دې ته زمونږ ټوله جګړه به دې دپاره وي چې د پاکستان قانون قرآن شي. عزیزانو شهید څه ته وایي دا باس با سبا 12 بجې کوټای کې بیا جلسه تاسو به مهرباني کوئ راځئ به ما مریم خوږېده خو تاسو کې څوک ولیان ناست دي نو خدای اوس به ځئ کم خو لاس اوچت کړئ لاس اوچت کړئ ګوره ما ته یو منټ لاس کوز کړئ خدای ته وګورئ چې د خپله لاسه د هغې جلوسونه کامیاب نه کوي ای خو مونږ سره جګړه په دې ده چې زمونږ جلوس کې له 20 کسې او ټول خلک تاسو رانه دغه کړه غلي وځئ او نیغ کورونو ته ځئ چې هغې مو 8 کسې یو ځان باندې ریخي وایي وهئ ځان ځئ خدای